مې غېږه کې خپل یار ونیسي داسې ګڼمه چې مې 11,000 تار ونیسي په مینه مینه چې مې غېږه کې خپل یار ونیسي داسې ګڼمه چې مې 11,000 تار ونیسي دا خو مین دي چې سینو کې ګرځوي ورونه جنۍ خو خوله کې د یوه چونډۍ نسوار ونیسي او یا جنۍ که ډېره لا بلا دې راته ووې او ښه لګي په دې چې په خندا دې راته ووې او ما به سایلویو ته ایله خوله جوړوله غرق دې کو تبا دې کو ماما دې راته ووې او بله یا جنۍ که ډېره لا بلا دې راته ووې ښه لګي په دې چې په خندا دې راته ووې او ما به سایلویو ته ایله خوله جوړوله او غرق دې کو تبا دې کو ماما دې راته ووې او نسوار چې ښکلي هلکان اچوي ښه نه کوي د ګل په پاڼو کې ډېران اچوي ښه نه کوي دا پوره غزل ده خو یاد کې نه راځي بیا چې ستا د لاس نښه وه نو ځکه ماته ګران ښکارېدو ستا کباړي رومال به ماته د جاپان ښکارېدو ستا د لاس نښه وه نو ځکه ماته ګران ښکارېدو او ستا کباړي رومال به ماته د جاپان ښکارېدو هغه ویران غوندې کنډر چې پکې ناست به وم والله چې سم راته د ډین پلازې دوکان ښکارېدو او ستا یارانه کې یاره داسې عاشقان مړه کېږي لکه د چایو په پیاله کې چې مچان مړه کېږي ستا یارانه کې یاره داسې عاشقان مړه کېږي او لکه د چایو په پیاله کې چې مچان مړه کېږي او بیګا تر میخانې مې ځان سره چې بوتلې بیګا اوس ترې نه پټ نشم ورتلی راته شیخان مړه کېږي او یو ملګري واده و هغه ما واده د پاره څو لیکنه هغې له مې څو شعرونه لیکلي چې چا سره کړي مشوره مې نه وه ځکه د هېچا نه ګیله مې نه وه او په زلمیتوب کې ما هم برېتا وول چې مې واده وکړو مزه مې نه وه کوته کوس هم راخلم خور مور پسې د ښځې وړاندې څه غوسه مې نه وه او پلاره که دویم مې وکړو پوه به شم او لومبۍ واده و تجربه مې نه وه او دا مړه کم وایو به دا یو پیروډي درته وایم دا دانش صاحب موږ سره میلمه کېږي کله کله میاشتې کې یو ځل راځي موږ ملنګانو سره نو هغه ته زه وایم چې بستر راباندې ګران نو زه هم د هغه شعرونه پیروډي کوم هغه پسې مې لیکلی چې که څوک دلته مزدوري کړي یا بهر مسافري کړي ټول د ښځو نوکران دي خو یا دلته او یا هلته واړه سکول کې که ورانې کړي او که کور کې ویرانې کړي بس د والو په ارمان دي خو یا دلته او یا هلته نو هغه پیروډي مې نظم لیکلي ده انشاءالله امید لرم تاسو خوښه شي چې د ښځې سم نوکر یم هم د خواښې هم د سخر یم خپل مور پلار نه بې خبر یم د خدمته یم منکر یم بیا هم د ښځې نه خوښېږم زه به نه لیونی کېږم رونه خویندې مې شړلي په رضا د دې ښاغلي چې دې ویلي ما منلي او تل خپلوان مې دې رټلي په عالم کې زه شرمېږم زه به نه لیونی کېږم غواړي تل رایشونه کوي دا نمایشونه ورځ په ورځ قرض کې چې کړي څه فرمایشونه پوره کوم کړم کوششونه غواړي تل رایشونه کوي دا نمایشونه ورځ په ورځ قرض کې ګیرېږم زه به نه لیونی کېږم چې د ښځې سم غلام یم زه سره د لویو بریتو ولاړ هر وخت لاس په نام یم وروڼه خویندې خو مې پرېږده چې عاجز له احترام یم چې د ښځې مې خپلوان دي تل هغو ته په سلام یم چې شرمېږم ښه پوهېږم زه به نه لیونی کېږم د پښتون چې څه صفت دی د هغو نه مې نفرت دی هغه کار رانه ونه شو چې په کومه کې عزت دی د یارانو او دوستانو تل په ما باندې لعنت دی په پښتو هم ښه پوهېږم زه به نه لیونی کېږم په هر چا د زوروره
که ښایسته وي که بدرنګه افلاطون دی که سقراط دی بس یریږي د جنګه که امیر دی که غریب دی اخلاص نه دی د کلنګه ګیله هیڅ مناسب نه ده د افغان غوندې ملنګه خلکو فتح امریکا کو زه د ښځې نه یریږم زه به نه لیونی کېږم په هر چا د زوروره که ښایسته وي که بدرنګه افلاطون دی که سقراط دی بس یریږي د جنګه که امیر دی که غریب دی اخلاص نه دی د کلنګه ګیله هیڅ مناسب نه ده د افغان غوندې ملنګه خلکو فتح امریکا کړه زه د ښځې نه یریږم زه به نه لیونی کېږم توجه مو ډېر مننه یو څو شعرونه چې تاسو نه پرېږدئ په هر چا ښه زوروره د باچا ښځه ډېره بختوره د باچا امریکا د په جنګونو ستړې نه شوه دومره ډېره ژبوره د باچا او د کور کار خو به کوي خاوند یې پړ دی چې د چا ښځه نوکره د باچا او دا شعر دی چې بعضې خوش قسمتو ته میلاو شي چې هم ساز دی هم سندره د باچا که د مور او د خور شکل کوي ګوري کان د مینې ملغلره دی باچا نو بس دا به ډېر وي که نه ډېره مننه زموږ د برداشت کولو